خبرې جنرال صاحب خفه کېږم جنرال صاحب راځي خفه کېږم هغه څوک چې د پاکستان د مور میړی هغه کته یې که جنرال صاحب وي که هغه د ما یو عادي عسکري خبرې پې خفه کېږم جنرال صاحب صفا آخري پینل خبره دا ده خبرې زه په جنرال صاحب رازق باندې خفه کېږم دومره پې خفه کېږم لکه دا پلار مې چې په دې خېټه کې راته ووهې لکه غور نیکه مې چې په دې زنه کې راته ووهې جنرال صاحب ما پېژنده جنرال صاحب زه پېژندم او زه ملګري پېژنم کومه مینه او محبت چې په جنرال صاحب کې و بس ده یاره بس ده دی بس ده دا شکر باسه چې زه واقع نه یم قرآن چې د ما جیلونه دلدلي وی ما زیر زمینه مې درته ویلې قرآن تاترین کې مې قرآن اچولي وی بعضې کسانو تاترین کې مې ساتلی چې ټول عمر مې باندې اوار نه وی رانندلی خو خبرې دا شکر آباد دی چې خلکو سره وجنګېدله خیر ده وروره د خدای خاطر وکړه ډمانو ته م نه هغه کړی ستاینه دی د مېړانې ستاینه دی کوو کله د پاکستانی جنرال رانیولی په میډیا کې کمیس پرتو دې ترې ایستلی خبرې موږ په دې شیانو خوشحاله یو دا نن یو بیټ راخیستی دی یو دغه ریکینو والا ریکین ووهي داسې ټولو ډیوټونه کړي دي په میلیونونو خلکو در سره ډیوټونه کړي دا نو چې ته دلته دا کاته دا ټیکوی میکوی سره ناست دا خو یې تا یو عزت هر شی له ځان سره وړي نو هغه خو خبره تا کې به څه شی پسې هغه وایي خو دا خو راغی دلته زمروی ته راغی زه ښه پوهېږم چې د زمري مېرمن هم نغی خبرې په لکاو ډالر خلکو درته درولېږله په دې ټول افغانستان کې یوټوبران دا نور خیریه بنسټونه له دې ټولو نه په تا باندې خلک ډېر اعتبار کوي په وجه څه ده صادق یې مخلص یې ملي فکر لري ملي شعور لري ملي احساس لري د اردو کور ته ته ور روانې د هغه کور ته ته ور روانې مطلب د تاجک ازبک هزاره ته دا نن چې تا سره دا ټول ملت پوسې مینه لري ما تا نه همدغه شی غوښتل پوسې چې دلته خبرې بعضې شیان نه دي پکار جنرال صاحب محترم د موږ ورور یې د موږ ما درته ورور ویلي دي دا دومره انقلاب چې تېر څه ما تا ته بده خبر په خوله نه راغلی او نه راځي راته د دروازې سپي ته د دغه نه احترام لرم لکه دا څوم مردګوان چې د پسې غاپې خبرې د هغوی سړي ته دومره احترام نه لرم خو خیر ده پوسې دومره حد هم مه کراس کوه چې د ډاکټر صاحب نجیب غوندې چې د ما ولسمشر د ما د یو هېواد مشر تېر شوی خبرې بیا دلته ګلخان راته ناست دي هغه هم چک چک یې هغې ته له خبرونه خوند اخلي دې ته خو بیا زه تا نه پرېږدم خبرې که شخصي کېمي خو موږ داسې د آلای پروګرام ونی او ما داسې هغه نه کړ ملګرو میسیجونه وکړه چې جبارخیل صاحب څه حساب ده دلته سربازان قربان دي سم موږ ټول د دې هېواد خلک یو خیر ده که وطن هم پرېښی ده خیر ده که وطن نه مسافر سوي داسې سربازان قرآن مې دي لکه د ګوتې غمي دلته ګرځېږي دا ټول زړه د نه خفه کېږي اوس درته رامات سوي مینه در سره لري تا رښتونولۍ سره مینه لري تا افغانیت سره مینه لري تا سادګۍ سره مینه لري د مینې معنا دا شی نه ده خبرې چې ته بېرته راجګ سې هغه بېرته شاته جنرال صاحب هغه هم د موږ جنرال و هغه د موږ حقیقي جنرال و د هغه نه د پاکستان بنیاد پوه شوې بېادبي د ما پې صغرې ته سوځېدل دلته کاري صاحب ناسته جنرال رازق هغه کاري صاحب ډېره بښنه غواړم